د لغمان ولایت د کرکټ منتخب لوبډلې د ټاکلو لپاره له نږدې 200 کسانو څخه ټرایل یا ازموینه واخیستل شو. یا د ازموینه نن چهارشنبه د چنګاښ پر 19مه نیټه واخیستل شوه چې پکې د کرکټ بورډ څخه رالیږل شوي د لغمان ولایت کوچ ضیاءالحق اوریاخیل، د سپینغر زون د کرکټ مسؤل میوند مجاهد، د لغمان د کرکټ مسؤل محمد جمیل ستانکزي او یو شمېر لوبغاړو ګډون کړی و. لومړی د لغمان د کرکټ مسؤل محمد جمیل ستانکزي وویل چې نننۍ ازموینه کې ورسره نږدې 200 کسانو ګډون کړی چې تر ټرایل اخیستلو وروسته به 13 کسان د لغمان منتخب لوبډلې لپاره انتخاب کړي. ټرایل د لغمان ولایتي لوبډله جوړیږي د دغه لپاره یا منتخب لوبډلې لپاره د لغمان ان شاء الله مونږ نوي استعدادونه ما د لوبغاړو ته هم ویلې په دغه چې راټول کړي مې ورته مې ویلې چې مونږ چا باندې 4-5 کاله چانسونه مو ورکړي دي هغه کزان ثابت کړی دا هم یو رسېدلی دي چې هغه مثال د اکرام او د خیبر او د ناصر او د دغه لوبغاړو مونږ ورکولی شو. نو ان شاء الله نوي استعدادونه غټه خبره ده چې اکثریت لوبغاړي چې دي ځوان لوبغاړي دي کم عمره لوبغاړي دي که تاسې داسې دا کامره وګرځوئ لوبغاړو پسې نو اکثریت لوبغاړي چې دي کم عمره لوبغاړي دي. هغه زیاته کړه په یاد ټرایل کې اکثرو ځوانانو برخه اخیستې او له ډلې به یې ښه استعدادونه د لغمان منتخب لوبډلې ته انتخاب کړي. نوموړي زیاته کړه 100 ساعته وروسته به د یاد ټرایل نتایج له خلکو سره شریک کړي چې کوم کسان د لغمان منتخب لوبډلې ته نیول شوي. ان شاء الله که د الله رضایي 100 ساعته بعد به دا په ډاګه شي چې دغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي یا جوړ ده. ان شاء الله اکثریت به نوي کسان دي. نو کرکټ بورډ چې موږ ته کوم راکړي دي 4 کسان فرست کلاس هغه لوبغاړي چې دي چې څوک کانټراکټ نه لري هغه به د ټیم د لوبډلې د مضبوطوالي لپاره هغې کې هم 2 نوي دي او 2 چې دي خیبر عمر او ناصر عمر موږ په نظر کې نیولي یا قاسم اوریاخیل. نو ان شاء الله اکثریت کسان 14 کسان به موږ نوي کسان اخلو او دا به تاسو ته 100 ساعته وروسته په ډاګه شي دا خبره. په ورته مهال د لغمان لوبډلې کوچ او کرکټ بورډ څخه راغلي استازي ضیاءالحق اوریاخیل وویل دغه ټرایل څخه به نوي ځوانان د لغمان منتخب لوبډلې ته سلیکټ کړي. دغه ټرایل چې دا ځلې موږ اخلو دا لږ مختلف ده. مختلف په دې باندې ده چې دې کې 4-5 هغه سینیر لوبغاړي هغه مشران لوبغاړي چې کوم فرست کلاس کړي دي او کانټراکټ هم نه لري هغه لوبغاړي چې لږ تجربه کار دي هغه موږ لوبو پکې او نو ټول هغه ځوانان چې لغمان کې اوسېږي صرف یوازې د لغمان ځوانانو ته چانس ورکړی ده چې په لغمان کې کوم لوبه کوي که هغه په کابل کې هم پروا نه کوي که نه کابل کې لوبه کوي خو صرف چې د لغمان تذکیري ورسره نو د لغماني دغه هغه ځوانانو لپاره موږ دا پېره سهولت برابر کړی ده چې دوی په دغه خاورو کې لوبه کوي او ټیلنټ ته په کتلو سره هغه استعداد ته په کتلو سره موږ هغه کسان انتخابوو. یعنی زه به درته دومره اطمینان درکړم چې څومره دماغه تجربه ده او څومره د دوی ایکسپیرینس ده یعنی دوی هغه کوم استعداد لري هغه کومه وړتیا لري دغه مطابق باندې دوی ان شاء الله زه انتخابوم. نوموړي زیاته کړه هغه ځوانان به د لغمان منتخب لوبډلې ته انتخاب کړي چې ښه فټنس ولري او په ننني ټرایل کې بریالي شوي وي. او دغه کوم لوبغاړي چې موږ انتخابو دا 40-50 کسان چې کوو نو دلته یو خبره بله ده یو د دې خلکو لپاره چې چون دغه شیان نوي دي که نه چې دوی د فټنس وجه ده. فټنس چې اوس په ټول افغانستان کې کوم ټیم جوړېږي د هغوی یو ټیسټ باید دا لکان مخکې له مخکې نه دوی څومره چې دوی په بیټینګ باندې بالینګ باندې کار کوي دوی باید چې فټنس باندې کار وکړي. نو فټنس باندې چې کله هم چا کار کړی هغوی ته دا یو ټیسټ بیا ډېر اسانه بیا خلک شوق نه کوي. نو دغه لوبغاړو لپاره دا موږ لکه اسانتیا هم راوړي دي 13 دا موږ ورته 14 کړی ده نو لکه اسانتیا هم موږ ورته کړي په دې لیول باندې. نو انشاءالله استعداد به نه خوړل کېږي او کوم کسان چې خپل لرانې چې هر چا سره هر ځای کې نو ان شاء الله موږ د دې معرفي کې موږ سره خپل هغه څومره چې موږ وسه هغه ور سره کوو او خدای وکړي چې داسې یو ټرایل واخلو چې ټول لوبغاړو پکې ښه وي د لغمان لپاره د افغانستان لپاره پیدا وي. اوریاخیل ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د لوبغاړو په انتخاب کې به د هیڅ چا تر فشار لاندې رانشي او هڅه کوي چې ټول لوبغاړي د وړتیا له مخې د لغمان منتخب لوبډلې ته انتخاب کړي. او دې کې نه د چا سپارښت منم او ان شاء الله سپارښت والا ته وخت ورکوم او سپارښت بالکل صحیح ده. داسې کسان دي چې هغه موږ ته معلوم نه نو هغوی موږ ته معرفي کړي شاید موږ نه یې کتلي او دوی معرفي کړي وړتیا پکې نو دوی وړتیا ته موږ ګورو دوی ته موږ نه ګورو هغه موږ دوستان هغه موږ ملګري چون چې دې موږ د ملګرو ورونه
پکې دي د رئیسانو ورونه پکې دي او موږ هغې ته نه ګورو او زه اطمینان ورکوم چې راتلونکی به د دې هلکانو ښه وي او داسې لوبغاړي چې خبر رانه اوږدیم شول داسې لوبغاړي موږ انتخابوو چې هغه موږ افغانستان کرکټ بورډ ته ورکړو د افغانستان ډیولپمنټ ته ورکړو ډیولپ چې هغه پلیران لکه لنډ مثال درکړم د اکرام علي خیل چې اکرام علي خیل په لنډ وخت کې هغه د انډر 19 ته ولاړ هغه د لغمان وکټ کیپر ده د لغمان پلیر ده زموږ ډېر یو استعداد سره ډېر یو اخلاقي لوبغاړی هم ده او کوم ځوانان چې راغلي زه ګورم دې کې ماشاءالله ډېر ټیلنټ ده ډېر استعداد پکې ده او دغه استعداد به دوی نه ضایع کېږي ځینې کسان دي چې هغه ډېر ښه پلیران دي د هغوی عمرونه واړه دي نو هغه واړه چې کوم دي هغه ځان سره زه نوټ کوم د راتلونکي لپاره موږ 17-15 چې کله موږ ټریل دي نو دوی به خاص زه راغواړم او دوی به خاص موږ سره وي چې دوی ته به ښه چانسونه موږ ورکوو د دوی استعداد به ګردي باندې موږ کار کوو. اوریا خیل زیاته کړه لغمان د کرکټ په برخه کې ښې استعدادونه لري چې ښې بېلګه اکرام علي خیل یادولی شو. د یادونې ده چې دغه لوبې به نږدې راتلونکي ورځو کې پیل شي چې د لغمان په شمول به 12 ولایتونو لوبډلې پکې ګډون وکړي.